دوه تازه او دقیق خبرونه راځئ دا دوه تازه خبرونه څه شي دي راځئ تر پایه راسره وګورئ په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ د ولسمشر اشرف غني د ځانګړي فرمان له مخې د ملي امنیت شورا پخوانی سرکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست نعمان وزیر په توګه وټاکل شو له ارګ څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اشرف غني د دوو بېلابېلو حکومونو پر بنسټ حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست نعمان وزیر په توګه ټاکلی او نوموړي ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله کړې ده. محمد حنیف اتمر د هیواد له مطرح او اغېزناکو سیاسي شخصیتونو څخه دی چې په تېرو 12 لسیزو کې د کلیو پراختیا وزیر، د پوهنې وزیر، د کورنیو چارو وزیر او په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. حنیف اتمر د لغمان ولایت اوسیدونکی ده چې 52 کاله عمر یې ده او په برطانیا هیواد کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې دي. نوموړي د بېلابېلو دندو ترڅنګ د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په مهال د وخت استخباراتي ادارې یا د خاد د کار تجربه هم لري. بلخوا او ډیر دردیدونکی خبر د ولسمشري ماڼۍ محافظت د کیتي یو کارکوونکی قیام الدین مقصودي تېره شپه په پغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د کابل امنیې قومندان ویان فردوس فیراموز دا خبره تایید کړې ده چې قیام مقصودي په پغمان ولسوالۍ کې وژل شوی ده. راځئ دوستانو ستاسو د ولسمشر غني د فرمان له مخې د حنیف اتمر مکرېدل څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.